او ولې خلک خوښوي چې د ماقد له لارې د دوی سره جنسي اړیکه ونیول شي؟ مثلا ډیری خلک وایي چې ښه مثلا که ښځې ترېنه خوند نه اخلي، ما داسې ښځې لیدلي دي چې خپل خاوند ته پخپله وایي چې راشه ما سره د ماقد له لارې اړیکه ونیسه. یا زه داسې نارینه لرم چې هغوی نورو خلکو ته پیسې ورکوي، ورته وایي چې راشه ما سره د ماقد له لارې اړیکه ونیسه. ولې؟ سلامونه او وخت بخیر. تر ډیره حده پورې پوښتنې دا شوې وي چې آیا د ماقد له لارې د جنسي اړیکې نیول د خپلې میرمنې سره دا ښه دي او که نه دي؟ د اسلامي اړخ نه تر ډیره حده پورې باید په دې اړه علما وغږیږي، اما زه د اسلام د یو زده کوونکي په توګه فکر کوم چې دا حرام کار دی، ځکه هر هغه څه چې د طبابت له اړخه مضر پرته د شکه چې هغه د اسلام له اړخه مضر دي. مثلا په اسلام کې وایي د خوږ غوښه مه خورئ، په طب کې وایي د خوږ غوښه مه خورئ چون دا هم ستاسو په مغزو بد اغیزه کوي، هم ستاسو په زړه بد اغیزه کوي، او په وجود کې دوه اساسي ارګانونه زړه او مغزه دي. نو که د خوږ غوښه ستاسو د زړه او د مغز دپاره مضره ده او طب اجازه نه ورکوي، نو پرته د شک اسلام هم اجازه نه ورکوي. په همدې شکل د ماقد له لارې جنسي اړیکه طبي شدیدې ستونزې رامنځته کوي، او د همدې له امله باید د دې بدکار نه لرې اوسئ. ولې ځینې ویبسایډونه دي، ځینې ویډیوګانې دي، حتی ځینې استادان دي چې د ماقد له لارې جنسي اړیکه عادي ګڼي او دوی ورته په غیر مستقیم شکل پروموټ یا کمپاین کوي چې خلک دې برخې ته واسي، او شاید یوه موخه دی چې په دې هیواد کې لواطت ته زمینه مساعده کړي. یو شی چې په شیطان تر ټولو ډیر خوشحالیږي هغه لواطت ده، او په کوم هیواد او ملک کې چې لواطت رامنځته کیږي نور هغه ټولنه فکر کوي یوه غیرتي ټولنه پاتې کیږي. نه، هغه ټولنه بدلیږي په یوې بې غیرتې ټولنې، ځکه به موږ هغې کې ګي کمیونټي به سبا ته جوړو. نه، ښځې به بیا د ښځو سره اړیکې نیسي، نر به د نر سره اړیکې نیسي. پس زه فکر کوم د داسې ویبسایډونو او د داسې ویډیوګانو او د داسې چینلونو اعتبار سم نه دی، او د همدې دپاره باید مطمئن اوسئ چې څوک فالو کوئ او درته څه وایي او ولې یې درته وایي. بل ځینې خلک وایي چې جنسي اړیکه د ماقد له لارې دردناکه ده، نور بهتره کار دی، کولی شئ په عادي شکل مخته یوسئ، او د دې دپاره چې درد کم شي د سپری نه استفاده وکئ، د ژیلو نه استفاده وکئ، یا د غوړیو نه استفاده وکئ، ځکه دا درد کموي. فرض وکړو سمه ده یوه ښځې ته قناعت ورکول کیږي د خاوند لخوا چې زه کولی شم ستا درد کم کم، دا اوس که د ژیلو په واسطه یي، که د غوړیو په واسطه یي، که د داسې ژیلو په واسطه یي چې هغه د درد کمونکي دي چې دا ښځه د درد احساس ونه کړي، صحیح ده، درد به نه وي، اما تاسو د ناروغیو د رامنځته کېدو مخنیوی نشئ کوی. ډیری خلک وایي چې که زما میرمنې ته د ماقد له لارې د درد مسله نه وای ما جنسي اړیکه د ماقد له لارې نیولې، د درد خبره نه ده، د میکروبونو خبره ده. ته ځان هم په میکروبونو اخته کوي، مقابل لور هم په میکروبونو اخته کوي، او دا هغه مسله ده چې باید ورته پام وکړي. او ولې خلک خوښوي چې د ماقد له لارې د دوی سره جنسي اړیکه ونیول شي؟ مثلا ډیری خلک وایي چې ښه مثلا که ښځې ترېنه خوند نه اخلي، ما داسې ښځې لیدلي دي چې خپل خاوند ته پخپله وایي چې راشه ما سره د ماقد له لارې اړیکه ونیسه. یا زه داسې نارینه لرم چې هغوی نورو خلکو ته پیسې ورکوي، ورته وایي چې راشه ما سره د ماقد له لارې اړیکه ونیسه. ولې؟ د دوی تر ټولو ساده ساینسي تشریح دا ده چې کله یو فرد د بل فرد سره د ماقد له لارې جنسي اړیکه نیسي او د سپرم یا مني د هغه په ماقد کې تلیږي یا تویږي، نو دا د ماقد د څلورو دیوالونو چار اطراف ته نښلي او د وخت په تیریدو سره ګنده کیږي، او چې کله ګنده شو په چینجیو بدلیږي. اوس دا نفر داسې دی لکه کوخچې ولري، او کله چې د ده سره دوباره بیا ځلي د ماقد له لارې اړیکه نیول کیږي، نو د هغه چینجیو تحریک رامنځته کیږي. معمولا کوم خلک چې په ماشومتوب کې د کوخ مرض دوی تجربه کړی، ماشومان خوښوي چې د کوخ د مرض په وخت کې خپله ګوته ماقد ته تیره کړي، د دې دپاره نه چې هغه غواړي ګوته په ماقد کې ووهي او د دې ګوتې نه خوند اخلي، د دې دپاره چې د هغه چینجیو په ټیل وهلو سره دوی په ګوته د خوند احساس کوي،
اوس د حل لاره دا نه ده چې د ټول عمر په خپل ماقت کې ګوتې ووهي. د حل لاره دا ده چې د کوخې علاج یې وشي. بس که یو څوک فکر کوي چې دا د ماقت له لارې د جنسي اړیکې نه خوند اخلي، دی کولی شي ډاکټرانو ته لاړ شي. ډاکټران کولی شي د ده ماقت د سیرومو په واسطه مکمل پاک ومینځي، چې کله د دې چینجیو مسله له منځه لاړه نور دی بیا بیرته نه خوښوي چې د ماقت له لارې دی د ده سره جنسي اړیکه ونیول شي. او دا ډیره مهم مسله ده. ډیری خلک، ډیری استادان متاسفانه باید وایم ما سره په دې اړه بحث کوي چې نه خیر ولې یو نفر هلک دی خوښوي چې د ماقت د لارې ورسره جنسي اړیکه ونیول شي، چې هغه بیچاره تکلیف لري، چې د هغه ماقت چینجن دی او باید پاک شي، علاج وشي. که یو نفر رواني تکلیف لري او خوښوي چې ځان ووژني، په دې معنا نه ده چې د ده ذات همداسې ده چې ځان ووژني، تاسو یې پرېږدئ چې ځان ووژني. نه، هغه رواني تکلیف لري، د رواني تکلیف علاج یې وکړه چې ځان ونه وژني. عین مسله دلته هم ده. بل یو شي ته پام وکړئ چې په ماقت کې عصبي حساسه ریشې دي او دا ریشې زخته ډېرې حساسه دي. حتی که یو انسان قبضیت ولري او د قبضیت نه وروسته دفتن تشناب ته ځي او په ده فشار راځي، نو دا ډېر شدید درد لري. اوس د همدې دپاره کله چې لومړی ځل دپاره یو چا سره د ماقت له لارې جنسي اړیکه نیول کیږي، هغه د درد نه ډکوي، چون دا ډېرې اساسي عصبي ریشې دي. او که چیرته تاسو په دوامداره شکل د عصبي ریشو ته زیان رسوئ، یعنی د ماقت له لارې خپلې میرمنې سره جنسي اړیکه نیسئ، اوس دا عصبي ریشې بېحسه کیږي او دلته په ماقت کې یو سپنکټر دی، یو واشل دی. دا واشل له منځه ځي. په هضمي سیستم کې ډېر واشل دي، مثلا د مرۍ او د معدې وصلونکی واشل، یا مثلا د معدې او د کوچنیو کولمو وصلونکی واشل. او د دې واشل وظیفه څه ده؟ مثلا د مرۍ نه معدې ته چې د ډوډۍ راځي، واشل خلاصیږي، کله چې ډوډۍ ښکته معدې ته ځي بیرته بندیږي. په همدې شکل په ماقت کې هم دا واشل دی. فرض وکړئ په ماقت کې په دې شکل واشل دی، دا بند دي. کله چې غټې باولې راځي، ماغزه امر کوي دې واشل ته چې خلاص شي، دا خلاصیږي، غټې باولې ښکته ځي بیرته بندیږي. اوس که یو څوک د ماقت د لارې یو چا سره جنسي اړیکه نیسي، په اصل کې دغه واشل یا دا سپنکټر له منځه وړي. دغه فرد وروسته د 15 کلنۍ نه بیا کیدای شي خپلې ډکې باولې کنټرول نشي کړی. هلته به ډوډۍ خوري، هلته به یې ډکې باولې بې اختیاره ځي. نو دا د طبي اړخ نه ډېر زیات زیان لري. زه فقط 2-3 زیانونو ته تاسو ته اشاره کوم. بل د ایچ آی وي لامل کیږي، د ډیرو نورو عفوني ناروغیو لامل کیږي، ځکه هلته ډکې باولې دي او ډکې باولې چې د میکروب نه ډک حالت دی. د هیپاټایټس وایروس لامل کیږي، د سفلیسس لامل کیږي. نو که چیرته زه بیرته خپله موضوع را خلاصه کړم، دومره تاسو ته ویلی شم چې د ماقت د لارې جنسي اړیکه زما په نظر په اسلام کې مطلق حرامه ده، چون په طبابت کې شدید زیانونه لري. ځینې سایټونه او ځینې خلک دې ته پروموټینګ کوي چون د شیطان لارې ته او د دجال راتګ ته شاید زمینه مساعدوي. ځینې خلک وایي چې سپری، ژیل او غوړي درد کمولی شي. سمه ده، شاید درد په دې اړیکه کې کم شي، اما د ناروغیو مخنیوی پکې نشي کولی. او خلک پې ځکه اخته دي چې په ماقت کې د دوی چینجي پیدا شوي دي. ماقت کې عصبي حساسه ریشې دي او د ماقت له لارې د جنسي اړیکې له امله دا ریشې له منځه ځي چې بیا سبا ته به یو نفر خپلې ډکې باولې نشي کنټرولوی. همچنان د ایچ آی وي لامل کیږي، د عفوني ناروغیو لامل کیږي، د هیپاټایټس لامل کیږي او د سفلیسس لامل کیدای شي. نو هیله ده چې دا پوښتنه تاسو ته ځواب شوې اوس. مونږ چا سره د ضعیفه مغز د تقویې لپاره مرسته نه کوو. مونږ سپین ماموریت جوړوو چې یو داسې کلینیک دی چې په هغې کې به مایوسه، ډپرس او د ژور خفګان درلودونکو ځوانانو سره خبرې کوو او دوی به په خپلو پښو درو. سپین ماموریت داسې یوه پروسه ده چې په میلیونهاو په لکاو هغه ځوانان چې ناهیلي، ناامید او لوارو کې دي دوی ته لار ښایي. د آنلاین لارې موږ دوی ته سرویس یا کومکونه کوو تر څو وشي کولی خپله لاره پیدا کړي. دا زما یوه هیله ده او دا زموږ د ټیم یوه هیله ده چې باید پوره شي. ولې پرته د شکه ستاسو مالي مرستو ته اړتیا لرو. نو که چیرته غواړئ ناهیلي ځوانان، هغوی چې ژور خفګان لري، هغوی چې نه پوهېږي په ژوند کې څه وکړي، یوه وسیله شئ تر څو هغو ته لاره وښایئ. نه دا چې یوازې کومک ورته وکئ د یوې یا 2 ورځو دپاره، بلکې داسې ژوند بدل کړئ چې وشي کولی ټول ژوند خوشحاله اوسي او خپل ژوند په خپله جوړ کړي. نو کولی شئ را سره په اړیکه شئ. البته دا وټساپ شمېره یوازې د هغه چا دپاره ده چې د سپین ماموریت مالی سپورټ یا مالی حمایت کوي.
ستاسو هر روپۍ موږ ته ارزښت لري. مننه.